محترم مولوی سردار محمد فرزند آقاجان سابق رئیس خدمات بندر حریتان استراس قرار حکم 439 29 6 446 مقام محترم معالي رئاسة الوزراء امارة اسلامية افغانستان تبديلا در بس دوم بصفت رئيس اقتصاد ولایت بلخ مقرر و منظور ګرځیده است. مولوي سردار محمد حیدري د بلخ ولایت د اقتصاد د رئیس په توګه معرفي او په کار یې پیل وکړ. د دغه ریاست د نوي رئیس د معرفي کولو په مراسمو کې چې د یاد ولایت یو شمېر مسؤلینو هم پکې ګډون درلود، د بلخ ولایت د کارکوونکو عمومي رئیس د دغې ګمارنې د مکتوب د لوستلو ترڅنګ د ملاتړیزو پروژو په پلي کولو کې د یاد ریاست په اشارې سره ټینګار وکړ چې ټولې ادارې باید د غوره خدمتونو په وړاندې کولو کې هڅې وکړي. مسؤلیت دا یو دروند بار دی، یو عظیمه وظیفه ده. خوشحالي ولا بلا کوي، دا یو دروند پیټ دی چې په دې بلخ ولایت کې به څومره ډېر خلک ګرځي، خو د دې ټولو خلکو څخه نماینده دی الله پاک انتخاب کوي. دا انتخاب د الله پاک دی او الله پاک زده قسمت دلته کړی، تقدیر دلته راوستلی و. نو دا یو دروند بار، یو عظیمه وظیفه ده. په دې کوم دلته چې کوم کارونه کېږي د دې بس خاص اوس الله پاک زده څخه کوي. له بلې خوا د بلخ د اقتصاد ریاست نوي رئیس هم په ادارو کې تغییر او تبدیلي یو اصل وباله او د اسلامي امارت د نظام او خلکو لپاره د ریښتیني ډاډ ورکړ. نوموړي د دې ریاست له کارکوونکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. نو ستاسې د ټولو ملګرو څخه او کم کسان چې دلته کار کوي، کم مامورین دي، هغو ته زه اطمینان ورکوم چې د امارت په اصولو باندې، د شریعت په چوکاټ باندې رواني، د هیچا سره موږ مشکل نه لرو. د دغه ملت خلک دي، د دغه ولس خلک دي، دغه حکومت یې سترګې دي، پر دغه حکومت باندې حق لري. خامخا به دا حکومت دوی ته ذریعه او سبب د رزق او د وسیله د رزق ورته برابروي. انشاءالله موږ دوی ته اطمینان ورکو. که هر څوک ملګري دي دلته، انشاءالله تعالی موږ به د هغو سره صادقانه خدمت کوو او د انډیوالۍ په شکل باندې به دلته وخت سره تیروو. د یادونې وړ ده چې مولوي سردار محمد حیدري تر دې وړاندې د حیرتانو په بندري ښارګوټي کې د استار شرکت د مدیر په توګه دنده ترسره کوله.